دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې 12مه نیټه ده. زه محبوب الله سروري یم. پام راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د دغه ولایت په مرکز میدان ښار بازار کې د اور لګېدنې له امله له زیانمنو دوکاندارانو سره مرسته وکړه. یاده اور لګېدنه چې 2 اونۍ وړاندې رامنځته شوې وه 18 دوکانونه پکې په بشپړ ډول وسوځېدل او دوکاندارانو ته یې په لکونو افغانیو تاوانونه واړول. نور حال د نوررحمان غني په راپور کې. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار بازار کې اور لګېدنه رامنځته شوه چې دوکاندارانو ته یې سخت مالي زیانونه واړول. تازه د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له یادو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. څه موده وړاندې د نجارانو په سرای کې اور لګېدنه رامنځته شوې وه د شپې په 3 بجو 2 دقیقو باندې چې بالفعل هم هغې اور لګېدنې ته رسیدګي وکړه. نن 1200 دوکاندارانو ته چې هر دوکان لپاره 52 کیلوي بوجي وړه او یو 50 کیلوي بوجي وریجې او یو هایجین کټ، نو دغه څو قلمه مواد موږ له دوی سره نن مرسته کوو. په یاده اور لګېدنه کې تر 18 د نجارۍ دوکانونه وسوځېدل. دوکاندارانو او نجاران وایي اسلامي امارت ورته پر وخت رسېدنه وکړه او اور یې مړ کړ. دوی له مسئولینو غوښتنه کوي چې لا زیات لاسنیوی وکړي. مشابه که در گرفته دکانو تقریبا 17 دکان بود که زیادتر خساره که ما دیدیم ماشینای ما مکمل در گرفته. 2 دکان، یک دکان ماشینای ما، دیگه دکان تخته و چیزا سر. و دیگه از حوادث بسیار تشکری میکنیم که در سر وقت روز اول هم آمد، روز دوم آمد، بسیار از ما پشتیبانی کرده. آتش سوزی در دکان ها و حادثات تقریبا 18 دکان سوخته. دیگه ما بسیار خساره بالا دیدیم و از امارت و همین مؤسسه که بر ما حوادث بسیار تشکری میکنیم که به وقت رسیدگی کردن، به ما کمک کردن. د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسئولین وایي د سوځېدلو دوکاندارانو ستونزې تر لوړپوړو چارواکو رسولي او کوښښ کوي په راتلونکي کې لا زیاتې مرستې ورته راټولې کړي. فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د څه باندې 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یو چک ډیم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي د بند ټول لګښت د افغانستان اسلامي امارت لخوا ورکړل شوی دی. نور حال د نظیر احمد حیدري په راپور کې. فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د 2,681,000 افغانیو په مالي لګښت سره د دې ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا د یو چک ډیم رغنیزې چارې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. فراه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي یا چک ډیم چې 4 متره جګوالی او 60 متره اوږدوالی لري د 4 میاشتو په موده یې رغنیزې چارې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د 20,000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري. چک ډیم د فراه ولایت د قلیقا ولسوالۍ هغه د ترګین په کلی کې د اسلامي امارت په خپل بودیجه باندې د کلیو د بیا رغونې پراختیا وزارت له لوري جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سیمې د اوبو سطحې ته پیدا وي او د 20,000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري. خلک ډېر خوښ دي او ډېرې فایدې به ولري ځکه د دې منطقې اوبه چې وي مخکې مهار نه وي، نو د دې چک ډیم په جوړېدو سره به مهار سي او خلک به استفاده ځینې وکړي ځکه چې د دې اوبه تقریبا 40 متره ته ګولې پر 10 متره دي. دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ډېره ټیټه تللې. پر همدې مهال د سیمې اوسیدونکو هم د دې بند پر جوړېدو خوشي شي او وایي په سیمه کې به د اوبو ساتل لوړ سي او روان کال به د کرنې اقتصاد او د ژوند برابرولو لپاره ډیر ګټور وي. وقتی که فصل بارانو میشوه او مفت میروه به بیرون، وقتی که همچه دیوارای داریم انشالله او ذخیره میشه، سطح او بالا میآید و در آینده امید است که بر او چاهای ما اضافه شود. همچه دیوارایی که داشته باشیم انشالله تاثیر مثبت داره. یک چاه کم از کم باید 100 متر حفر شود تا وقتی که ما بتونیم یک چاه آب بالا کنیم. مشکل بیابی و اینکه سطح آب پایین رفته خو همه به این مشکل مواجه هست، به خصوص منطقه ما که هست سد آب نداره، به خاطر تقریبا همون سطح آب خیلی پایین رفته. بنابراین مثل این بند اگر در این منطقه بسته شه انشالله این مشکل مردم تا حدود کم میشه.
باید به ویل شي فراه ولایت په 9 ولسوالیو کې 9 ورته چک ډمونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي او یو چک ډم تر کار لاندې دی. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه کې په کابل ښار کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه تایید او د منظورۍ په موخه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شوه. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له هر اړخیز بحث وروسته په کابل ښار کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د تایید وړ وبلل شوه او د منظورۍ په موخه اقتصادي کمیسیون ته راجع شوه. پر دې سربیره په سریپول او جوزجان ولایتونو کې د سوداګریزو مارکیټونو جوړولو طرحو د هر اړخیزې ارزونې لپاره کمیټې وټاکل شوې څو خپل راپورونه په ټاکل شوو نیټو د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د ښاروالۍ د سمون چارو رئیس بلخ ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې د مزار شریف ښار د بېلابېلو ناحیو له مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنه کې د مزار شریف ښار اوسیدونکو د ښاروالۍ فعالیتونه وستایل او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه یې د پاتې نورو ټولنیزو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. نورحال له بلخ څخه عبدالمتین ستانکزی راکوي. په دغه ناسته کې د مزار شریف ښاروالۍ د مشورتي شورا غړو د ټولنیزو ننګونو په اړه خبرې وکړې او د پراختیایي پروګرامونو د پیاوړتیا په موخه د مزار شریف ښاروالۍ د ورځنیو کړنو او فعالیتونو ستاینه یې وکړه. کانالیزاسیون یک امر حتمی و ضروری است، یک امر حیاتی است بر مردم شهر مزار شریف. هیچ کس، هیچ مقام، هیچ از آب سی برخوردار نیست. کل آب چتل است، کثیف است، گنده است و به مواد غیر آلوده است. همدارنګه د هیواد د ښاروالۍ د سمون چارو عمومي رئیس ډاډ ورکړ چې د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره ټینګ هوډ لري او هڅه کوي چې له ځنډ پرته د خلکو ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. شما اینطور کنین مشوره بدین که عاجل بر عاجل کدام که زیاد ضرورت باشه او را اولویت بدین. ما رو قبول داریم، هیچ ملاحظه نداریم که شما چرا ایره در پروژه گرفتین، چرا در بودجه ایره گرفتین او را نگرفتین. ما در این ملاحظه نداریم. اختیار به شماست که شما کدام پروژه را که اولویت میدین. اگر در اسنای در مربوط بک میشه که دکتر صاحب گفت یا دیگه چیز، ما او را قبول داریم. شما مشورتی بورد هستین، مشوره بدین به شهروال صاحب. په پای کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس د ښاروالۍ د خدمتونو او فعالیتونو په خاطر د ستاینې ترڅنګ د سوداګرۍ او پانګونې له خونې سره د دغې ادارې له همغږۍ څخه یې مننه وکړه او د هغه د غوره خدمتونو لپاره یې ستاینلیک ورکړ. ما شاهد خیلی تحولاتی هستیم، بالخصوص کارهای آخری که صورت گرفته، ساختار پل و پلچک‌ها و این مسائلی بود که ما همکاری که با شهروار داشتیم نقاط آسیب پذیر همه شناسایی شده بود و به موقع بازسازی شد. د یادولو وړ ده چې په ټول هیواد کې 243 ښاروالۍ د خلکو د خدمتونو په موخه شتون لري او د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري چې د خلکو د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په هیواد کې د ښاروالیو شمیر زیات کړي. د پوهنې وزارت د احصایې او معلوماتو ریاست پلاوي پکتیا ته په سفر ویلي. له دغه سفر څخه یې موخه د ښوونیزو بنسټونو دقیقه احصایه او معلومات راټولول دي. بلخوا د پکتیا پوهنې ریاست مسؤلین بیا د احصایې د کروالي په برخه کې دا یو مهم ګام بولي. د پوهنې وزارت د احصایې او معلوماتو رئیس پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د احصایې او معلوماتو راټولولو برخه کې د پوهنې ریاست اړوند مسؤلینو د ظرفیت لوړونې د 3 ورځني سیمینار پرانیسته وکړه. د پلاوي مسؤلین وایي د دقیقې احصایې په لرلو سره به دوی وکولی شي چې په ولایتونو کې د خیالي بستونو مخنیوی، په ښوونیز بهیر کې شفافیت، د بودیجې ورکړه او په تشکیلاتي برخه کې به د شته ستونزو حل په ښه ډول ترسره شي. چې احصایه دقیقه سي نو ټول عملیاتي پلانونه که استراتیژي پلانونه د ټولو سره یوازې احصایه ښه همکاري کولی شي چې احصایه دقیقه او شفافه نو بودیجه په صحیح معنا مصرفېدلی شي او د وزارت نه ښه خدمت اخیستل کېدلی شي. نو چې احصایه څومره دقیقه کېږي او څومره شفافه کېږي تر هغه حده پورې په خیالات هم ټول ختمیږي، جعل هم ټول ختمیږي، خود به خود شفافیت راځي په ادارې او په نظام کې. د پکتیا ولایت پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا ډول سیمینارونه یو مهم ګام ګڼي. وایي په دې سره به دوی وکولی شي چې د دې ولایت د ښوونیزو مرکزونو احصایه په دقیق ډول راټوله او له اړوندو ادارو سره شریکه کړي. که احصایه دقیقه سي
موږ کولی شو چې هغه استادان چې په دوی باندې اضافه بس ثابت سي هغو ښوونځیو ته انتقال کړو چې هغه ضرورت ورته لري، هم به احصایه دقیقه سي، هم به تشکیل منظم سي او فعاله به سي، هم که د آینده دپاره موږ دغه ریاست ته کومه بودیجه د اسلامي امارت له طرفه چې ورکول کېدله هغه بودیجه به په ډېره په ځای باندې مصرف سي او په مناسب د نظام هر اداره د هر وزارت مربوطه اداره چې راواخلي معرف ورته د زانګو حیثیت لري چې کله موږ او تاسې په دې نیت باندې د مسلمانانو روزنه وکړل بیا به آیندې ته د نظام دپاره زما او ستا شاګرد سردرد نه وي. د معلوماتو له مخې د پوهنې وزارت د احصایې او معلوماتو ریاست لخوا د دا ډول سیمینارونو لړۍ په ټولو ولایتونو کې پیل شوي چې د ښوونکو له لوري به د احصایې او معلوماتو راټولولو پروسه په دغه پروسه کې د فارمټونو تشریح، د روان کال د احصایې کره کول او د احصایې د څېړنې موضوعات وړاندې شي. درنه او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.